بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس کې به تاسې د حسابي افادو د ساده کولو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. ځینو ته ممکن دا یو مشکله طریقه ښکاره شي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. دا د حسابي افادو ساده کول یوه اسانه طریقه ده، خو په یوه شرط: که مونږ قدم په قدم په دې ویډیویي درس کې په تشریح شوې طریقه باندې مخکې ولاړ شو، نو حتما ځواب به مو هم سم وي. که چیرې مونږ ته داسې یوه حسابي افاده راکړل سوې وي، د دغسې حسابي افادې د ساده کولو لپاره باید مونږ لومړی څه وکړو. دلته څو پړاوونه دي یا مرحلې دي چې لومړی باید مونږ له کوم ځای نه شروع وکړو. دا ګوره ضرب هم لري، دلته هم ضرب ده، منفي، جمع، تقسیم او بیا منفي ده. نو که چیرته مونږ یې له غلط ځای نه شروع کړو، ممکن د دې ځواب یو ډول وي. که له دې ځای نه شروع کړو بل ډول به وي، که له دې ځای شروع کړو بل ډول به وي. نو ټولو ته منل شوې طریقه او چې ځواب صحیح راځي هغه باید د مونږ زده وي، تر څو چې که چیرته مونږ د الجبري او یا دا حسابي افادې سره مونږ مخامخ کیږو، له کوم ځای نه شروع وکړو. په لومړۍ مرحله کې مونږ که چیرته په یو افاده کې طاقت ولرو او جذر ولرو، لومړی باید مونږ هغه له هغه ځای نه شروع وکړو، طاقت او یا جذر. دا لومړۍ برخه ده، طاقت یا جذر. جذر که مونږ ولرو په دې کې وګورو، اوس طاقت دلته سته، جذر دلته طاقت ده او دا جذر ده. نو لومړی دا ساده کوو. منفي شپږ ضرب د څلور ضرب دوه په توان د درې اته کېږي، منفي پنځه جمع د نهه څلوېښتو جذر اووه ده، اووه په اووه کې نهه څلوېښت که نه، اووه مربع کېږي، مربع باید له جذر سره لاړ شي، تقسیم دی دا اووه. نو په همدې ډول باندې مونږ لومړی په طاقت او جذر مونږ ساده کړه. په دومه مرحله کې مونږ قوسونه ګورو، کوم ځای کې چې قوسونه دي، قوسونه مونږ خلاصوو. دلته په دې افاده کې ګوره قوسونه دلته دي. نو منفي شپږ ضرب د څلور چې مونږ وکړو، منفي ضرب د مثبت منفي شپږ په څلور کې څلرویشت. دا مونږ اوس ساده که اته لیکو، منفي پنځه جمع اووه منفي تقسیم دی اووه منفي لس. په درېیمه مرحله کې قوسونه هم ګوره ولاړل، جذر هم دا مونږ له منځه یوړ. په دې مرحله کې ضرب او تقسیم ګورو له چپې خوا نه ښۍ خوا ته، ځکه چې زیاتره عملې مونږ له چپ نه ښۍ خوا ته، له چپ نه ښۍ خوا ته تقسیم او ضرب ګورو. دلته دا د ضرب په حالت کې دي، منفي په مثبت کې منفي، څلور په اتو کې دوه دېرش، درې حاصل راغی، دوه په اتو کې شپاړس او درې نولس. نو ځواب یو سلو دوه نوي شو. منفي پنځه خپله لیکو، مثبت په منفي مثبت باندې مثبت ده، اووه تقسیم دی اووه یو، منفي لس خپله لیکو. دا ځلې ګورو چې کومه خوا کې که مثبت او یا منفي وي دوی دواړه سره خلاصوو. په تېر ځل باندې مونږه تقسیم او ضرب له ښۍ خوا نه چپې خوا ته خلاص کړه. دلته ګورو چې منفي یو سلو دوه نوي او منفي پنځه دي، دا دواړه سره جمع کیږي او علامه یې خپله کېښودل کیږي، نو یو سلو اووه نوي به سي، جمع یو منفي لس. په دې ډول باندې مونږ ولیکه منفي یو سلو اووه نوي جمع یو. له دې خوا نه چې ګورو نو دا یو به کم کي، نو منفي یو سلو شپږ نوي پاتې سو. د دې دواړو
له حاصل نه او منفي لس. دلته تاسو وګورئ چې منفي لس ځکه چې یو له دې نه کم سو ځکه چې دا مثبت ده. منفي 1.6 او منفي لس دا مساوي کیږي د څو سره؟ دا سره جمع کیږي او علامه یې کیښودل کیږي چې 206. نو زموږ ټولو د دغې حسابي افادې ځواب سو منفي 206. دغه افاده تاسې ساده کړئ. دلته د دې د ساده کولو لپاره لومړی بیا ګورو چې طاقت او جذر شته په دې کې؟ نه طاقت شته نه جذر. نو دا ځلې ګورو چې قوسونه باید خلاص کړو. دومه مرحله کې مونږ د قوسونو پسې ګرځو. قوسونه ډېر زیات دي دلته، هم کوچني قوسونه او هم منځني قوسونه دلته موجود دي. لومړی کوچني قوسونه خلاصوو. دې ځای نه داسې لیکو، دا منځنی قوس خپله لیکو. منفي 6 په 4 کې څه ضرب سي؟ نو منفي 4 6 څلېرویشت. دا به 40 سي ضرب دی 2. دا مو خلاص که. لیکو دلته دا په خپل حالت منځنی قوس لیکو. دلته څه منفي په 5 به په خپله ولیکو ضرب دی منفي 5 جمع 3. د دې په ځای باندې مونږ منفي 2 لیکو ځکه د دې قوس ځواب منفي 2 سو او جمع 20. دلته اوس بیا ګورو منځنی قوس خلاصوو. په منځني قوس کې دلته وګورئ چې 40 ضرب د 2 دا منفي ده، نو ځواب یې منفي ګرو 2 په 4 کې 8 او 2 په 2 کې 4. منفي به خپله ولیکو. د دې ځای کې 5 ضرب د منفي 2 څو کېږي؟ دا به منفي لس سي ځکه یو منفي خپله ده او یو منفي ده. بل منفي مونږ دلته باید داسې ولیکو جمع 20 چې یو له بله سره بیا مونږ غلطي ونه کړو. بیا مونږ لیکلی سو چې منفي 48 منفي ضرب د منفي مثبت لس او جمع 20. او له دې نه وروسته اوس لیکلی سو چې منفي 48 جمع 10. له دې ځای نه اوس داسې لیکلی سو چې دا منفي 48 دي او دا جمع 10 دي. نو 8 نه چې 0 لاړ سي 8، 4 نه چې 3 لاړ سي 1. د دې دواړو مطلقه قیمت د دې زیات ده، د دې علامه ورته ږدو. دا زموږ ځواب شو. دلته په دې مثال کې هم ښودلی دي چې تاسې دا افاده ساده کړئ. دلته طاقت هم نسته، جذر هم نسته، قوسونه بلا ډېر دي. نو کوچني قوسونه، منځني قوسونه او همدارنګه لوی قوسونه دلته شته. نو لومړی د کوچنیو قوسونو د لرې کولو هڅه کوو. دا به مساوي سي غټ قوس خپله لیکو 9 تقسیم دی منځنی قوس خپله لیکو. دا اوس خلاصو. منفي په منفي کې څو کېږي؟ منفي په منفي کې مثبت او 3 لیکو ضرب دی په خپل حالت. دلته ګوره 5 منفي 8 د 8 مطلقه زیات ده، نو د هغه علامه کړو. 8 نه چې 5 لاړ سي 3. دا یې هم ځواب شو په تر دې ځایه جمع 10. د دې نه وروسته بیا لوی قوس 9 تقسیم په خپل حالت لیکو. دا اوس دننه یو ځلې سره ضربو 3 په مثبت 3 منفي 3 کې سره ضرب سي، نو منفي 9 به سي. د دې په دا منځنی قوس هم لاړ. لوی قوس لیکو او بیا 10. دې نه مساوي کېږي 9
تقسیم سي د منفي 9 سي ځواب به منفي 1 راغسي 9 په 9 کې 9 تقسیم په 9 1 جمع لاس له دې ځای نه لاس دي او دلته منفي 1 ده نو ځواب یې مثبت 9 سو دلته داسې لیکو اوس لاس ضرب دی 24 تقسیم دی دغه کوچني قوسونه خلاصو بیا هم ځکه طاقت او جذر نسته ده منفي په منفي کې مثبت 4 ضرب دی 15 نسې 7 او 15 دا منفي 2 سي دا موږ خلاص که شپږ پاتې کېږي لاس په ضرب دی 24 تقسیم دی داسې که چېرته موږ سره ضرب کړو نو مثبت په منفي کې منفي 4 2 4 8 کېږي منفي شپږ اوس دلته تاسو ګورئ چې بیا هم د ضرب دلته شته اوله ضرب خلاصو بیا په تقسیم باندې کار کوو ځکه چې تقسیم په ښي خوا کې ده لومړی چپ لاس ځای خلاصو لاس یې په 40 کې ضرب سي نو 240 کېږي تقسیم دی منفي 8 او همدارنګه منفي شپږ دلته تاسو ګورئ چې داسې په دې باندې تقسیم سي مثبت په منفي باندې څه تقسیم سو منفي به راسي 40 سي په 8 تقسیم سي 3 0 همدارنګه 0 منفي شپږ خپله لیکو ځکه لومړی همدا تقسیم مونږ کوو بیا هغه ته رسیږو له دې ځای نه داسې لیکلی سو چې منفي 10 او منفي شپږ مساوي کېږي له منفي شپږ 10 سره نو د دې ځواب دا دی دلته ګورو اوس بیا هم د قوسونه کوچني خلاصو 15 ضرب دی 4 شل بسي دلته صدا سره ضرب سي منفي په منفي کې مثبت 15 یو کې 15 دلته دا سره خلاصو منفي شل منفي 15 دي داسې لیکو منفي شل او منفي 15 دی منفي 15 او منفي لاس د دې ځای نه لیکلی سو چې منفي 15 د دې ځواب شو د دې د لیکلو لپاره بیا هم دغه کوچني قوسونه خلاصو دا نور په خپل حالت لیکو مدني قوسونه خپله لیکو منفي 3 او جمع منفي 2 دواړه سره جمع سي نو منفي 15 به سي جمع 8 منفي 2 دلته سي دا په دې کې موږ ضرب کو نو 2 په منفي 15 کې منفي لاس جمع 8 منفي 2 دلته وګورئ چې لومړی منفي لاس او منفي 8 څو کېږي چې منفي 2 به سي او منفي 2 د دې نه لیکلی سو چې منفي 4 ځواب دی